د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بیان ستاسو په مخ کې ما درس کړو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مور څو وخت کې په غېږ کې راوستو او قوم ټول ورته لارې تراوته او تپوس ته وکړو نو بی مریم ورته څوې او بیا عیسی علیہ السلام د مور په غېږ کې ورته څو اوس د مور په غېږ کې ماشوم څنګه خبره وکړه نو دا خدای ویلی کچا تدا شوبای چې د غېږ ماشوم خبره نشي کولای نو د دې دا معنا به چې خدای دروغ ویلی قرآن کریم د خدای کلام او دا بالتفصیل واقعہ اللہ پا قرآن کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر کرے ځکه چې قرآن کریم وایي چې د مور په غېږ کې چې مور اشاره وکړه څه وخت کې عیسی علیہ السلام ته چې دنه تپوس وکړي نو هغه ورته ویلې قال انی عبد الله آتانی الکتاب دا الفاظ ورته د مور په غېږ کې هغه عزیزانو د عیسی علیہ السلام تربیت او پرورش مور کولو چې ځوان شو او قوم ته دعوت ورکولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی او هغه عادت عیسی علیہ السلام سره دوی به انکار کولو عیسی علیہ السلام به اصرار کولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله نو تاسو به فلاح بیا مومئ خلاص بش چې ډېر تنگ شو او ډېر تنگ شو عیسی علیہ السلام د خپل مشن نه منې کېدنه او دوی منله نه نو قوم تنگ شوس علاج سوچ کړي که تاسو خیال وکړئ په دنیا کې مولا خو د پیغمبر وارث پیغمبر چې کوم کرتوتونو نه قوم منې کولو بانو هغه کار د مولا به یا به ملام کوي نو بیا د وخت حکومت چې څه وخت کې تنگ شي چې دا مولا څه لګیا دی زنا مکوي شراب مسکي غلا مکوي ډاکه مکوي رشوت مالي مرداره مخوري د سره څه چلو نو حکومت سره بل هربني 16 امپیو دفعه په ولګي 16 امپیو دیته وي چې دی مولا شرنګیزی کړي دا او د مولا چې د فساد خبرې کړي نو تاسو به د مولا په تاریخ کې او نه خای چې مولا چرته د فساد خبرې کړي یا مولا د ملک دورانولو خبرې کړي مولا چر فسادی نه کمی زیاتی پکې وی لیکن مولا شرنگیز او فسادی نه فسادیان په حقیقت کې امدوی
د خدای نه باغیان او د محمد رسول الله نه باغیان هم دوی دي. تاسو وګورئ نن ځمکې او اسمانونه در باندې اوچ دي، واضح خلیم اسمان ته نیولي دي، ټکې اوبه در باندې نه راتویږي، دریابونه در باندې اوچ دي. دا د چا کار دی؟ دا د هغه خدای کار دی چې چاته ته رجوع شي نو د اوبو په ځای به رحمت در باندې راووړي، د اوبو په ځای به کرم او مهربانۍ در باندې راووړي، او چې هغه ته رجوع شوی نه وي نو د اوبو په ځای در باندې د اسمان نه اور راوړي. ژوند به دې اور وي، ولاړ به په اور کې، اوسېږي به په اور کې. نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلق اور دی، ښځې د لاسه اور دی، زوی د لاسه اور دی، لور د لاسه اور دی. معاشرتي نظام ته چې ګورې د هغې د لاسه اور دی. نن ته په اور د پاسه شپې تېری لګوې. دعا وکړئ چې خدای پاک باران وکړي. خدای پاک ولې باران وکړي؟ ولې وکړي؟ د څه په بدل کې باران غواړي؟ رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت ته ورته کړي، په عوض د کم طاعت ته ورته کړي. دا نعمت چې په هر شام او هر سحر والله که یو د سرو باټینګړو شکریه تا ادا کړي. دا نن چې په 1 روپۍ یو شکره سره باټینګن دي، دا هغه سره باټینګن دي چې تا په 12 روپۍ کیلو خوړ. اوس په روپۍ شکره یې کنه. نو د یو سرو باټینګړو شکریه والله کتا ادا کی. د یو سر باټینګن خوند او مزه چې اسه وټکه او روټه ور سره چوکا کی، والله کده دې مزه شکریه تا ادا تا کړی. بیا دنیا د پاره دی دین او ایمان پرېخه. بل ځکه کی وی بدلوی پا دنیا دین او ایمان ولی، بدلوی پا دنیا دین او ایمان ولی، نپوئیگی پا خپل سود او پا زیان ولی. سب بلا در باندې شوی، کمزور ہے، ناتوان ہے. خدای درکړه ده د هر چارې توان دی، خدای درکړه ده د هر چارې توان دی. نو ته په هسې ډېر لوی توان کې دې ځان بولې ناتوان ولې. او بدبخته کومه مهرباني ده چې په تا خدای نه ده کړې چې زه ته ځان ته ناتوان وې او ته ځان ته کمزور ہے. نو زما عزیزانو عرض میں داو چې دا الله د هیڅ مهربانه عوض ته نشي ادا د هیڅ نه. نو ته هم بدل کې څو خایا کنه چې اسمان نظر باندې رحمت وولي. تا څه کړی؟ تاسو وګورئ ملک من حیث الملک مجموعی طور باندې تاسو سال جوړ کړي. دا خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پرېښې ده. یو ګناه په ملک کې داسې وښایئ چې هغه دې قوم پرې یو ګناه، او دی قوم دا ویلی چې دا پلانې ګناه
مونږ زکه نه کوو چې خدای په خپه کیږي. دا څه بچرته وخه سوال نه. نو عزیزانو پتش دی نکیږي چې ته خدای باران بدل کی بتم سخه تاسو کړي دي چې تباران عرض داو چې قوم تنگ شو نو فیصله وکړه چې دا عیسی علیہ السلام مړ کړي. چې فیصله وکړه قرآن کې راغلي دي که تاسو خیالي وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرمائی چې ما عیسی علیہ السلام قوی او مضبوط کړو په جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام د په ډیوټای کې لګولیو چې دا قوم د تسخفت نه رسي. مړکوه جبرائیل علیہ السلام به مړکوي ما کوټه کې واچو د سړی په شکل کې را و مړکوي ما کوټه کې واچو کوټه کې بند چې کوټه کې بند ک دروازې بند وي هغه بدنن نه आवाज وکړي او قوما تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح الله. دا چغی به یا الله د دنه په کوټه کې مونږ پور کې پراتی ول بالکل نه پریدو وجه. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ تجویز شو. اوس دا به تاسو له الله دا خبره خوندر کوي کته انګريز مذهب نه خبره چې انګريز مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی یا ستا په دې ملک قادیانانو سیږي قادیانی مذهب د عیسی علیہ السلام په حق کې څه دی نو بیا به زما دا خبره تعالی خوندر کی چې هوی دا خو انګريز مذهبم دروغجن دی او قادیانی مذهبم دروغجن دی خدای یو څه ویلی دی او انګريز او قادیانی بل څه تبعاله بیا کوي وہ چت پوری نہیں انگریز مذہب استاد سے معلوم انگریز مذہب تو پی جنی نا دغه پی جنی چې بعضی مسلمانان رامنډي کی وې دلته چواړای دا مې خوښ شوی د جی زمانی کا ور سره کی دا سه الکان ډیر راځي په دې اسپیټال کې مشن اسپیټال کې او عیسایانه کمپاوډر دا زمانی کا ور سره کی دا رام تو پښتنو لډیر راځي دا تاسو له سوکرا نه چې د انګريز مذهب څه دی د عیسی علیہ السلام متعلق انګريز څه عقیده ده یا ستا په ملک چې کوم مرزایانو سیږي د عیسی علیہ السلام متعلق د دوی څه دا تاسو له سوکرا عزیزانو خپن شي په دې ملک یو ګوره د هر دکان گاک شتا هر دکان کورخه په ټوکرای کې واچوا وی خټکوا او مالګاو سور مرچکه ور سره والا خو چې کوسه تیرو باسي دوله کما شومان گاکان پیدا شي یو غنټه کې ټوکرای ختم شي ممپلی والا سرک تروزه دوله کا گاکان گاڑی کې خټکی واچوا خو چې کم سړی ګوره خټکه ببوئی راکد وسرا راکد دړای راکد درې سرا کنه امونه ولګوا لوچه ولګوا ځان ته وګورئ او چې تیرې گئی لوچه اخلي سو کمونه علي سو خرمانه علي سبزی ولګوا ساربا
چې ځان ته لوی سوی ام سبزی والا ته به ولاړې ټیپر راکا ساګ راکا لوګان راکا دا مړه میخه راوړه زوړندې کا نو بې غوښې خو ستا وخت نه تېرېږي ته وګوره مړه میخه په 2 غنټو کې ختم شي مړه دا معنا چې مرداره په دې ملک مرداره ته به وایي چا څنګه خرڅه کړې وایي یو ځای له تللی وم میخې له ورته کوم کرتوتونه دي چې تاسو نه دي کړي ما ته وی چې میخه خو جي مړه شوه مال څنګه مړه شوه ویل بس راوغورځېده چاړم پراخ کا خو وینه مینه ته ونه وه مال بیا ویل د 9 ورځ وه قصابانو هم نه اغسته نو ویل یو لشل منه واوره مې راوړه ته ګیر چاپیر مې کېښوه او د زیارت په شپه مې قصاب له ورکړ چاله مالې ویله پلاني قصاب الوی کبابي دی مشهور لرې لرې نه د هغه کباب وله خلک راځي ویل هغه له مې ورکړه هغه کیمه کړه او کبابو کې خرڅه 4 کاله وشو د هغه دکان کباب ما بیا نه دي خوړلي تاسو پوهېږئ مرداره میخه کبابو کې کیمه شو په تاسو وخوړله قصاب خدای والے دی چې 500 روپو میخه اسې وغورځئ پټو کې ولې تاسو څه بلا والي تاسو به خورئ که دې قوم سپي د نرای غوښې په رنګ کې خرڅ کړي سپي سپی غټ سپی مړ شوی دی سرمنې تیویستې ده او د ګټ سره یې ځوړند کړی دی سیر راکه او 2 سیره راکه د سپي غوښه په دې قوم خوړلې ده بیا سرکاري آرډر وشو چې دا پته ولګېده چې دا خو د سپو غوښه قسم په خدای دی چې په دې غوښو کې په تاسو د اسپو غوښې خوړلی شي د خرونو غوښې در باندې خوړلی شي دې قوم لنډ دومره پړسېدلې مګه د اچارو په چاټۍ کې راوتې ده ای لکۍ نه نیولې هلته یې لړه کړې ده او هغه چاټۍ ثابته په دې قوم خرڅه شوې ده او دوی خوړلې ده دومره پړسېدلې مګې دا څه کې هلکه یو څه پې وکړم دا خو د ډېرو روپو چاټۍ ده اوسې توی کم په دې قوم په غوړو کې دومره پړسېدلې د ګډوري عمره مګه غوړو ټیم کې پرېوتې ده آی لړه کړې ده هغه د غوړو ټیم په تاسو خرڅ شو وای دا چا کړي دا تا کړي تاله د غوړو په ټیم کې مګه غورځوم که تا توی کو نو راشه په دا مخ نیته تاسو دا بزرگان چې ناست دي تاسو پوه هر شی فراډ او دوکه ده هر دا مولا کار دی وړوکي اختر تراویح ورته وکړې چې د اختر مونځ یې وکړو هلکه سرسایه راوړه یا خلق ورته ویل خو مونځو یا مخکې کړی یا رستو کړی دا سرسایې پکې چا راوستې ویل ټوله روژه مې درته تراویح کړي دي ویل زګینې اوس دې دا ډیګیټه یم ورپسې ماته ځه را پاسې د ویل سرسایه نه راکوئ ویلې نه ویل واورئ زما دې په خدای قسمي چې یو مونځ مې هم درته په اودس کې نه دی کړی ټول مې درته بې اودسه کړي ځئ خدایم بیخ بنیاد ویل ورپسې وباسه جیسے روح ویسے فرشتے څنګه روحي هغه سي ملائکه راځي خروح لا خي ملائکه راځي او خراب روح لا خراب ملائکه زما عزیزانو عرض داو چې هغه کومه ګناه ده چې مونږ په صرفه کړې
چې وسم په بر شوی چې په کومه ګنام وس نه دی بر اب هم نه کړي ځکه چې زمونږ وس کې بر تاسو راشئ وګورئ دا د سیمټو لوی لوی جنسو والا یو طرف نه قهر نازل دی سیمټو بورې پاتیا او 100 روپے خرڅي بل طرف نه دوی والا امغه رنگ شګه پیدا کړي نیمه بورې سیمټ ته وباسي او دا نیمه پځې نیمه پکې شګه واچي دا څوک دغه بلیک مارکیټینګ والا چې اونې شي د دوی ضمانت بیا مونږ کو شپارسي بیا مونږ دا وګوره د کمیټې دا ټیکاداران دا وګوره دا وړي او کوسي چې جوړي او پټیکای وای میاش پس دا وړي حال وګوره او دا کوسي حال دغه واس دغه سید هر قماش سره د هر عمل سره دغه نه پاخوا چې مونږه نزو نو وسم نشته هغه د پیشو کار چې ګربای مسکین اگر پرداشتے وې دی پیشو غریبی کچرتا وزر لرله غریبه پیشو او دی چرتا وزر لرله نو تخم گنجش از هوا برداشتے په هوا کې به د مارغانو بیړه تبا کړي نو زما عزیزانو عرض میں دا چې ته په کومه خلا وای چې ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين دا په کومه خلا دا چې سي درکړی ته د دې قابل پل گریوان کې وګور چې زما خلا د دې قابل ده چې زه خدای نه مزیده مهرباني وغواړم عیسی علیه السلام خپل مشن جاری ساتي تاسو چې څه کوئ لیکن پریدم بمالا چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح ویل بس علاج بل نشته مړ کودل علاج چې مړ نه دنه مونږ نه خلاصي قوم ټول راجمع شو ویلې وجه جبريل علیہ السلام راغه ورته سکوي ویل مړکوي ورته مړکوي ویل او وی خد داسې وکي چې تاسو کې مشرکم سردار دی آ کوټه ته ورننه وځي او عیسی علیہ السلام دی رونی سی او بار روبا سی او مړی غاټ سردار پکې وکړ چې وکړو ول زو ورننه وزوراوي بس او چې سردار کوټه ته نه وته پاس نه عیسی علیہ السلام چتو جبريل علیہ السلام چتو شلولو او عیسی علیہ السلام یې چت دې په کوټه اوچت کو او سردار چې دننه نه وته خو چې راووتو نو د عیسی په شکل شوی قوم ته وی چې عیسی علیہ السلام خو دننه نشته قوم ورته وی چې ته یې کنه ته عیسی نه ولنه سنیم ویلم ته یې ځکه چې شکل د عیسی په شکل شوی ولكن شبه لهم چې کوم قران کې راغلی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسی علیہ السلام نچا قتل کرے دے نه په صلیب خېجولې دے ولكن شبه لهم
لیکن دوی تا خپل سردار د عیسی په شکل شو سردار رونی وو او مړ کړ خو چې ساتي اوته نو بیا په خپل شکل دغه ځای کې عیسائی قوم ټول ولاړو او چې ورته وکړه داسې وې د خدای زوی خدای را نه وتښتولو کنه دغه ځای کې عیسایانو کې 12 فرقې جوړې شو 12 مختلف مزاج چیمې ګویانې شروع شو عیسی علیہ السلام خو پرېږده چې اسمانونو ته لاړ او دوی خپلو کې مختلف شو عزیزانو دغه وخت کې عظیمه ډله د عیسایانو چې وه هغه دا وه چې د هغوی دا مذهب و چې د عیسی د خدای زوی او خدای مونږ نه وتښتول چې دا د خدای زوی مورې وای مورې نعوذ بالله د خدای ښځه وه تاسو خیال را قرآن کریم صفا اعلان کرے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد خدای هغه ذات ته چې نه دنه څوک پیدا دی او نه دی چانه پیدا او نه د ته لپاره څوک مثال شي عزیزان دا سړی ما ته بار بار ګوري نن چنده کیږي او ډېر ثوابي کار د پاره نن به د عام جمعو غوندې چنده نه وي لږه ډېره پکار ده لږه نه ډېره پکار په اخلاص به ورکوئ عرض داو چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق د انګریز مذهب دا دی چې دا مونږ په صلیب خېجولې او قتل کړي عام قرآن وی چې دا تاسو قتل کړي خپل مشر دی عیسی علیہ السلام تاسو نه دی یواش دویمه خبره دا ده چې ستا په دې ملک یو عظیمه ډله اوسېږي چې هغې ته قادیانان داغي مذهب دا دی چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر دی عزیزانو عیسی علیہ السلام ته دا قادیانان مړ ولی وی مړ ورته ځکه وی چې دوی خپل مرزا غلام احمد ته عیسی وی دوی مرزا ته عیسی وی ځکه چې دا هغه خپل یو شعر دی چې منم مسیح زمان منم کلیم خدا دا د مرزا غلام احمد الفاظ دي منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باشد منم مسیح زمان منم کلیم خدا و عیسی د زمانیم زیما موسی د زمانیم زیما احمدم زیما محمدم زیما مجتبام زیما دا د مرزا الفاظ نو دوی عیسی علیہ السلام ته مړ ولی ولی ځکه چې دوی مرزا غلام احمد ته عیسی وی دا مړ دی او په کشمیر کې قبر دلیل څه وی اخر عیسی علیہ السلام مړوالی باندې څه دلیل خو پکار 2000 کال وشو چې هغه تیر شوی نو 2000 کال مخکې خبره تنن څنګه رښتیا کولای شي په دې دلیل وای دلیل په قادیانان وای چې قران کې راغلی چې عیسی علیہ السلام مړ دی
استاد تبوي چې په قران کې راغلي چې عیسی علی السلام تاسو به وای کمزه نو به یو ګوره د درېمې سپاره د اخر په آیات وګوره اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک یاد کاغه وخت پیغمبر چې الله عیسی علیہ السلام ته وی انی متوفیک زتا مړکوم وګوره خدای وای چې زه دې مړکوم او د سنیانو مليان وای چې عیسی علیہ السلام مړ نه دی نو تاب په ششو پنځ کې واچ ټوپونه به جوړ کې کله به یو مولا پسې منډه وهي کله به بل پسې وای چې عیسی علیہ السلام خو مړ دی په قران کې لیکلي دی او تاسو وای چې نه دی مړ دا به وای کنه به وای ترپا کې به جوړي ځکه ته پوهې آسان علاج درته ہے د سپینې وړې یو بابو بار بار براتلو التم قادیانان دي جی پلانې خبره به ما ورته خو دا بیا بلوړه غو بل څړنګ ته ورته واچول بلاړو بیا ما ورته چل کاغه ته وای چې دل تراشي زور سره خبره وینا چې دل تنرازي ما پوي کنه مال زستاني کنه شم پویولې 2 منټ لراشه اوس پدې کې زتا پویولې کم شي باندې چې سلويخت کاله کې ما ځان پوي کړي نو زتا په سلويخت منټه کې په پویولې یا په 15 منټه کې زتا سو پویولې اوس د عیسی علی السلام تقریر ما تاسو ته وکړ په دې بلی جمعه درنه پکې تاسو کوم ک پکې درې خبرې درته یادې وي په دا مخمي او با جمعه دا سرونه در باندې درانه دي ګرمه اغستی کنه جی مونږ بوشي او زئی به یاره خې وې بدې وې خې وې بدې وې کنه دا قوم مزاج دې کینی تاسو مسله نشتا چا علماء د وخت دې قوم ته بیان کړي نه لیکن مسله خو هغه سره پړ کې ساتي چې کوم شي سره مینه وي کوم سره محبت وي تاسو چې څه کارونه کوئ تاسو وګورئ هغه کې در نمیم سیم فرق نه راځي مجال دی چې درنه خطا شي دکانداری کې 200 قسمه سیزونه د په دکان کې پراته او درنه سړی تاسو کې چې کورکمان شتا نو چې دکان کې وی دکاندار د څه وای چې نشتا اج خبره کوه سپیغول شتا او دنیا شتا او انجا شتا انجا ټک اډبم درته به انجا شتا غړپ دبر کورکمان غړپ سپیغول غړپ د تارونو ګوټ غړپ دبر ګوړه مسور لاس تم نه خطا کیږي ټیک د لاس او سترګې او زړه هغه ټوکرای ته منډه وای چې د کومه ټوکرای د شي نامه غاک واغستا لاس ته ورمنډه کوي کنه ورمنډه او زه تانه تاسو کوم مسلمانی شتا ته پويږي دس چل د هي بچیا ولې دې په پويږي ایمان شتا او جی ایمان څه ته وي شیخ سنت سے لا اله الا الله لا حول ولا پمونس کې فرض او واجب شتا او جی کم کم دي والله کدي مليان راته نه دي خدای دا مليان ستا کا پراو او ته د مليانو کا پراو چې یو قوم د قوم ته دین دومره سپک وي چې ټول عمر اوریدلی او د مسورو د ټوکرای عمر وخت پړ کې نه ورکړي دام څه خلق یا دام څه بنی آدم
ما درته عرض وکړو چې سړی به ونه ښایي. هغه ورځ مې یو ډاکټر دوایان یې وګوره 2 لکه قسمه دوایان 2 لکه دوربین په مریض کې دي دوايي وریا دی چې د دا علاج خوله کې ورته ترمومیټر کې دي د دې دا علاج نبض ونیسي د دې دا علاج سترګې وګوري د دې دا علاج ٹھیک شو یو دوايي ته نه خطای تپوس ته وکي چې ډاکټر صاحب حج ته تللی وی حج ته وتلی په حج کې 100 فرض دي یې رجو والله که پوهېدو خو هلته خلکو راته ښودل هغه سیم کول دا د دې قوم دومره د خدای هېڅ شی نه سپکوي لکه ستا په ملک کې چې دین سپک دی مذهب او ایمان سپک دی ځکه چې همیشه سپک شی سړی نه یادوي عزتمن شی د هر چا یاد سپک شی خلک نه یاد د دې قوم دین نه یادول دا دلیل د دې دی چې دوی ته دین عزتمن نه دی دوی ته دین سپک دی کني زه به 20 کاله په دې منبر د الحمد نه تر والناس ټول قرآن تا ته بیان کوم او تا ته به نه یاد ولې به درته نه یاد زما د خولې نه به یو خبره وځي او خبره به ستا خوښوي نو ستا پړه به ولې نه لیکلی حدیث به واورې او د ابو هریره غوندې ایمان به دې نه وي دا حدیث به ته کاری څنګه او په دې حدیث به ځان خلاصې حدیث له خو به د ایمان داسې چې ابو هریره څو ورځې وشوې چې وږی وی جي 10 ورځې وشو وی غږ ولې نه کوې چې زه وږی یم ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي که نه مې د روټۍ پروا شته نه مې د ناستې نه مې د ملاستې ایمان میں دادے چڑ میں کاغذ ہے استا حدیث پی لکھلے کے دلے او سترگی میں شپاور استا پا چہرے انور باندے لگے دلے سترگو میں تاتا کتے او پڑھ میں استا حدیث لکھلے کے تو واورے چی دا حدیث تے تاسو آئے پا ایمان 2 کروڑ ازل بتاسو اوری دلی حدیث شریف تے حدیث شریف یو حدیث در تیاد دے یو حدیث نو چې شپېته اتیا کاله عمر دې تیر شي او د پیغمبر یو حدیث درته یاد نه نو د هغه پیغمبر د شفاعت دعوه به په قیامت کې کیا څنګه او ځان به خلاصې اوس لږ غوندې بحث پاتې دی چې قادیانان وی چې عیسی علیہ السلام مړ دی ځکه چې قرآن کې خدای ویلي انی ممیتک انی متوفیک نو متوفیک لفظ باندې به آینده جمعه کې باس کوو چې دا متوفیک لفظ په عربي کې څه د پاره راځي واخر دعوا